یا د غونډه چې نن له غرمې مخکې په سپینغر هوټل کې د سولې د ملي اسلامي ګوند له لوري جوړه شوې وه، پکې قومي مخورو او یو شمیر مدني فعالانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د سولې د ملي اسلامي ګوند مرستیال امان الله امیدوار وویل د راتلونکو ټاکنو په تړاو یې له ولسمشر سره هم لیده کاته کړي چې نوموړي ورته د راتلونکو ټاکنو د شفافیت په هکله ډاډ ورکړی. نوموړي دغه راز وویل چې نور د زورواکۍ وخت تللی او د ولس رایو ته باید پوره درناوی وشي. مدني فعال قرار عزیزي بیا وویل چې ټاکنې د دیموکراسۍ اصل دی او باید ولسونه د دې ملي پروسې څخه ملاتړ وکړي. نوموړي دغه راز خوښي وښوده چې د ټاکنو د شفافیت په موخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د بایومټریک دستګاوې ترلاسه کړي او په راتلونکو ټاکنو کې به وکارول شي. له راتلونکو پارلماني ټاکنو د ملاتړ غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته د نمایندانو ټاکنیزې منډې ترړې په رسمي ډول پیل شوي دي.